سلامونه ملګرو نیکی هیله احترامات فیسبوک فیصله کړې ده چې د طالبانو سره تړلي او د هغوی د مواد څومره مواد چې شریکېږي هغه به بندوي خو بدقسمتي دا ده چې د طالبانو سره تړلي د طالبانو په لاس کې چې کوم اکاونټونه دي هغه خو تر اوسه پورې فعال دي خو هغه خلک چې هغه د جمهوریت د امن او په حوالې سره کوم مواد شیر کوي یا په مثبت انداز کې هم د طالبانو ذکر کوي یا د هغوی سره تړلو تنظیمونو کارونو یا خبرونو خوري نو دغه اکاونټونه بندي دغه زما اکاونټ باندې ما یو خپل ویب سایټ نه یو پوسټ شیر کړی و چې هغه د جمهوریت په حق کې او د ولسواکۍ په حق کې و یعنی هغه پوسټ و چې جمهوریت د علماء دیوبند په نظر کې په دغه پوسټ باندې درې ورځې وړاندې زه فیسبوک چې کوم دی نو زما اکاونټ بند کړی دی د شپېته ورځو لپاره زه نه کمنټ نه یا لایو یا اکاونټ نشم تللی او پوسټ ور باندې نشم کولی څه شریکولی نشم چاته جواب نشم ورکولی کمنټ نشم کولی نو ضروري ده چې اوس د دې سیمې خلک پښتانه باید بالخصوص سماجي او جمهوري فعالان یا هیومن رایټ اکټیویسټ څومره دي پیس اکټیویسټ څومره دي او ډیموکراسي اکټیویسټ څومره دي هغوی په یو اواز باندې په یو غږ باندې فیسبوک حکامو ته مشرانو ته دا خبر ورسوي چې تاسو د خدای خاطر وکړئ داسې مقامي خلک واخلئ د چې هغه په پښتو باندې او په اردو ژبه باندې ښه پوهېږي او بل دا چې فوري طور بغیر کتو نه صرف په تصویر یا په طالبانو په نوم کتو باندې تاسو یو پوسټ مه لرې کوئ ګورئ چې هغه پوسټ کې دننه څه دي او دې دپاره بس که دي څه مقامي ځایي خلک واخلي چې هغه په پښتو اردو یا د دې ځای کې په حالاتو واقعیاتو باندې پوهېږي نو بیا په بهتره اندازه کېږي ځکه چې موږ کله هم پوسټونه کړي دي نو موږ کوم د دهشتګرد تنظیم په حق کې نه دي کړي موږ د هغې په مخالفت کې کړي دي موږ د دهشتګردۍ په مخالفت کې کړي دي موږ د زورواکۍ په مخالفت کې کړي دي موږ د ولسواکۍ او د امن په حق کې کړي دي خو چونکې هغې کې د دغه تنظیمونو یا دغه مسلح تنظیمونو د وسلوال تنظیمونو لږ ډېر ذکر دی نو هغې بیا موږ بین کړي یو او زمونږ هغه اکاونټ یا 3 ورځو له چا 10 ورځو له چا 7 ورځو له چا سګینټو له زمونږ شپېته ورځو له او نه صرف اکاونټ تړي بلکې په دې کې د څه وخت لپاره تړي بلکې مستقل د تړلو خطره هم وي وارنینګ ورکوي چې که بل پوسټ داسې وکړو نو ستا اکاونټ یا ستا پیج به مونږ ډي اکټیویټ کړو یا به ختم شي یا په ریسک باندې دی دا ډېره زیاته افسوسناکه خبره ده پکار ده چې مونږ فیسبوک حکامو ته کم ټرینډ وچلو په ټویټر یې وچلو په یوټیوب باندې خبره وکړو په فیسبوک دغسې نه پوهېږم که کوم ایکسپرټ خلک په دې دنیا کې نو هغوی له پکار دی چې موږ ته لارښودنه وکړي او یا کم از کم یو ټرینډ جوړ کړو چې هغوی دا مواد ټیک ټاک چې کوم دي نو دا انالایز کوي د هغې نه وروسته دا فیصله کوي چې څوک باید وتړلی شي څوک کم پوسټ باید کم پوسټ مطلب اجازه ورکړی شي چې هغه په فیسبوک پاتې شي فیسبوک پرون فیصله کړې ده چې د طالبانو په اړوند یا د هغوی سره تړلي څومره چې اکاونټونه دي او څومره چې خبرونه دي څومره چې مواد دي هغه به لرې کوي او دې دپاره افغانان یا په پښتو اردو دری او پارسۍ باندې پوهېدونکي خلک چې دی نو هغه دوی هایر کوي نو دغه کار دی زر تر زره وکړي خو د هغې سره تړلي خبره دا ده چې کوم د دې حوالې سره مثبت لیکونه وي نو هغه د پکار ده چې په ځای پرېږدي هغه د اجازه ورکړي خلکو له دغسې یعنی زما دغه پوسټ دی ویل تاسو ته بیا وایم چې دا د جمهوریت په حق کې او نه چې د جمهوریت خلاف نو ډېر زیات د افسوس خفګان خبره ده بهرحال زه فیسبوک تړلی یم او دا وخت په یوټیوب تاسو سره مخامخ کېږم د دې ویډیو د لارې که کولی شئ نو دلته کوم ملګري که تاسو کولی شئ نو شیر کړئ چې ملګري خبر شي زه به راتلونکي شپېته ورځې هغوی سره د یوټیوب د لارې لایو راځم وخت په وخت باندې او خپل غږ به د امن او د سیمې د پرمختګ او د ولس د خیر ښېګړې دپاره چې څومره زموږ نه کېږي هغه به زه شریکوم ستاسو ټولو کور ودان یو جهان مننه